السلام علیکم دوستانو، کوچی نیوز یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. افغان ملي لوبغاړو خپل روزنیز کم د کابل په انټرنیشنل کرکټ ګراوند کې پیل کړ. کوچی نیوز یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملګرو، له هر څه مخکې زموږ چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ. موږ به له تاسو سره په زړه پورې معلومات او خبرونه شریکوو. ملي لوبغاړي په دغه روزنیز کم کې د ورځې له لوري په 4 پړاوونو کې روزنه ترلاسه کوي چې په هر پړاو کې له 15 څخه تر 6 لوبغاړي ګډون لري. په دغه کم کې 22 ګډونوال لوبغاړي او ټول اړوند روزونکي او مسؤلین د کورونا پر وړاندې د روغتیايي بنسټونو او کرکټ نړیوال شورا سپارښتنې په جدي توګه عملي کوي. او یو بل اړین خبر وروسته له یو کال بندي څخه شهزاد محمدي هم له ټیم سره یو ځای شو. خو داسې ښکاري چې د فټنس ستونزه په خپل ځای پاتې ده. د نوموړي فټنس له پخوا څخه نور هم خراب شوی دی.